د غرغښت راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. دا د لسم ټولګي د بیولوژي نوبت را رسیږي او د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون پر نننۍ موضوعاتو باندې چې عضوي مرکباتو رول دی او د باکتریاو درس دی، هغې باندې ستاسو لپاره نن ورځ بحث کوم. انشاءالله چې تاسو به تیر درسونه تعقیب کړي وي، دا به هم سره تعقیبوئ. نن ورځ لومړی خو دا وایي چې عضوي مرکباتو رول. موږ عضوي مرکبات پیژندلي وو او د عضوي مرکباتو بعضې قسمونه چې قندونه وو، پروټینونه وو، شحمونه او دا ډول نیوکلیک اسید یا هستوي تیزابونه او نور هغه هم پیژندلي وو. اوس د عضوي مرکبات په میتابولیزم کې څه رول لري، څه ارزښت لري، په دغې رول او ارزښت باندې تاسې خبرې کوو. د عضوي مرکباتو رول په میتابولیزم کې د انرژۍ د تولید په حیث باندې دی. که موږ تیر درس کې تاسو ته پام وي، موږ ویلی وو چې د 1 ګرام کاربوهایډریټ له سوځېدو څخه 4 کیلو کالوري انرژي یا 4,000 کالوري انرژي تولیدېږي. او 1 کالوري انرژي عبارت له هغه انرژي څخه ده که چېرته 1 ملي ګرام خالص اوبو ته تودوخه ورکړل شي او د تودوخې درجه 1 درجه د سانتیګراد لوړه شي، دا 1 کالوري انرژي. نو د 1 ګرام قند د سوځېدو څخه چې میتابولیزم په اعمالو په وسیله باندې تجزیه کېږي، سوځي او په نتیجه کې دومره انرژي تولیدېږي. همدا ډول موږ ویلي وو چې د 1 ګرام پروټین څخه موږ ته 4 کیلو کالوري انرژي یا 4,000 کالوري انرژي به تولیدېږي. معادل د کاربوهایډریټ ده. پروټین او کاربوهایډریټ دغه د انرژۍ مقدار چې دی سره مساوي دی. همدا ډول دا هم ویلي وو چې که چېرته 1 ګرام د لیپیډو څخه به څومره انرژي منځته راځي؟ 9 کیلو کالوري انرژي یا 9,000 کالوري انرژي به منځته راځي. اوس په میتابولیزم کې ارزښت څه شی شو؟ د انرژۍ د تولید په حیث باندې شو، یعنې په زیات مقدار سره انرژي تولیدوي. اوس دغه انرژي چې د میتابولیزم د اعمالو په وسیله باندې تولیدېږي له عضوي مرکباتو څخه، اوس دغه انرژي په 2 مهمو او حیاتي فعالیتونو کې ترې استفاده کېږي. یو د تولید او تکثر پر وخت باندې د نوو حجرو د ترمیم لپاره د دغې انرژۍ څخه استفاده کېږي. څه ډول؟ داسې دا مونږ یوه حجره فرض کوو. دا حجره کې یو لړ تحولات راځي، اوږدېږي او بالاخره په منځ کې درز پیدا کېږي او درز پیدا کېدو څخه وروسته د یوه حجره په 2 لوڼو حجراتو باندې ویشل کېږي. دغه برخه کې دغه حجره قطع کېږي، پرې کېږي. نو دغه برخه په حقیقت کې تخریبېږي که نه، او دلته بیرته ترمیم شوې ده
او د ترمیم حالت د څه په وسیله باندې شوی دی؟ د همغه انرژۍ په وسیله باندې کومه چې د هغه عضوي مرکبات څخه تولید شوې وه. نو موږ وایو چې عضوي مرکبات د تولید ګوره نوي دوه حجرات تولید شول، تکثر د یوې حجرې نه دوه حجرات ډېر شول، ډېرښت یې وکړ. د دې پر وخت باندې د نوو حجرو د ترمیم لپاره دلته برخه تخریب شوې وه، بېرته ترمیم یې د همدغې انرژۍ له برکته وشو. موږ وایو چې د تولید او د تکثر پر وخت باندې د نوو حجرو د تعمیر یا د جوړولو لپاره د همدغې انرژۍ څخه استفاده کېږي، کومه چې د عضوي مرکباتو څخه منځته راځي. یو دویم، د کوم هدف لپاره دغه انرژي په کار وړل کېږي؟ د حجرې د ټولو حیاتي فعالیتونو لپاره دغه انرژي. مثلا موږ څومره حیاتي کړنې سرته رسوو، څومره حیاتي کړنې په ځان کې وینئ، تشخیصوئ، دغه کړنې همدغه انرژۍ له برکته سرته رسېږي. زه چې د اوس هم خبرې کوم دا د انرژۍ له برکته کوم. زه د اوس هم چې لیدل کوم دا هم د دغې انرژۍ له برکته، لیکل کوم د همدغې له برکته، حس کول کوم، بویول کوم، څکل کوم، بالاخره نور اعمال سرته رسوم، دا به د همدغې انرژۍ له کبله چې دا حیاتي فعالیتونه دي سرته رسېږي. دې ته راځو چې دغه فصل ختم شو، اوس د ناروغیو د تولید لاملونو باندې خبرې کوو. مایکرو ارګانیزم څه ته ویل کېږي؟ اول باید دا وپېژندل شي. مایکرو ارګانیزم. د مایکرو د کوچنی معنی لري، ارګانیزم د ژوندي موجود معنی لري. مایکرو ارګانیزمونه ټول هر هغه کوچني ژوندي موجودات چې په عادي سترګو باندې د لیدلو وړ نه دي، دې ته به مایکرو ارګانیزم ویل کېږي. دا مایکرو ارګانیزمونه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یوې برخې ته یې ناروغیو تولیدونکي ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ ناروغۍ تولیدونکي. یوې برخې ته یې ناروغۍ تولیدونکي ویل کېږي. ناروغۍ تولیدونکو مایکرو ارګانیزمونو ته بیا په بیولوژیکي ژبه کې څه ورته ویل کېږي؟ پاتوجن. مایکرو ارګانیزمز. پاتوجن مایکرو ارګانیزمز، ناروغۍ تولیدونکي مایکرو ارګانیزمونه. دویم ډول ته ناروغۍ نه تولیدونکي. مایکرو ارګانیزمونه ویل کېږي. په بیولوژیکي ژبه کې ورته نان پاتوجن مایکرو ارګانیزمز ویل کېږي. نان پاتوجن مایکرو ارګانیزم. نو په دوو برخو باندې ویشل شول، یو ته د ناروغیو تولیدونکي او بل ته د ناروغۍ نه تولیدونکي مایکرو ارګانیزمونه ویل کېږي. د دې مایکرو ارګانیزمونو له جملې څخه نن موږ پر باکټریاو باندې بحث کوو. باکټریاوې څه شی دی؟ د کومې کلمې نه کوم وخت کشف شولې او په څنګ کې باکټریاوې کوم خصوصیات لري؟ د مایکرو ارګانیزمونو له جملې څخه نن موږ پر باکټریاو باندې بحث کوو. ښه، باکټریاوې
باکټریاوې باکټریا. اوس داسې وایو د دې باکټریا کلمه د یوناني ژبې د باکټریام نه اخیستل شوې ده. معنا او مفهوم د باکټریام هغه څاڅکی دی. څاڅکی د څاڅکي معنا لري. یو عالم په نوم د لیون هوک دې عالم په 1450 میلادي کال کې په یو څاڅکي د اوبو کې باکټریاوې ولیدل. کوچني مایکرو ارګانیزمونه یې ولیدل چې د باکټریام چې د باکټریا کلمه ورته کارول کېږي دغه کلمه یې ورته استعمال کړه. لیون هوک. اوس داسې وایو چې دغه باکټریاوې یو حجروي ژوندي موجودات دي. خصوصیات یې بیانوو. یو خصوصیت دا ده چې باکټریاوې څه ډول ژوندي موجودات دي؟ یو حجروي ژوندي موجودات دي. باکټریاوې یو حجروي ژوندي موجودات دي. یعنی د دوی جوړښت هغه له یوې حجرې څخه شوی. د نړۍ په هر ګوټ کې چې باکټریاوې هغه به جوړښت له یوې حجرې نه شوی. دویم باکټریا پروکاریوت حجرات دي. پروکاریوت حجرات دي. یو یوکاریوتیک سیلز و یا یوکاریوت حجرات و بل پروکاریوت. یوکاریوت هغه و چې د هستوي مواد څخه به هستوي غشا چې وه هغه توشی وه په یو منظمه ټاکلې ساحه کې به د هستي مواد سره منسجم کړي وو. او پروکاریوتیک حجرات حجرات دي چې د هستي مواد په سایتوپلازم کې په تیت او پرک شکل سره وجود لري په ټاکلې معینه معلومه ساحه کې سره راټول شوي نه وي. دې ته به پروکاریوت حجرات ویل کېږي. نو دوی باکټریاو حجرات هغه هستوي غشا نه لري چې د هستي مواد په یوه ټاکلې محدوده ساحه کې سره راټول شي. دوی بل خصوصیت دا دی چې هرې 20 دقیقې وروسته ویش کوي. که مونږ دا یوه باکټریا فرض کړو 20 دقیقې عمر لري. 20 دقیقو نه وروسته دا باکټریا چې ده په 2 باکټریاو باندې تقسیمیږي. یعنی ویش کوي د ویش په وسیله باندې یو باکټریا په 2 باکټریاو باندې ویشل کېږي. هرې 20 دقیقې وروسته دوی تکثر کوي، ډیرښت کوي. تر بل هر ژوندي موجود د باکټریاو ویش چې ده هغه ډیر په سرعت او چټکتیا سره دی، ډیر چټک دی. اوس د باکټریاو دغه ویش د مستقیم ویش په نوم یادېږي، یا د مستقیم ویش په وسیله باندې چې امیتوسیس ورته ویل کېږي. امیتوسیس دې په وسیله باندې دوی ویش کوي. څه ډول؟ داسې د یوې حجرې ویش پر 2 حجراتو باندې پرته د کومو پړاوونو د طی کولو څخه دې ته ویل کېږي مستقیم ویش. مستقیم ویش کوم ویش دی؟
هغه ویش چې یوه حجره په دوه لوړو حجراتو باندې داسې تقسیم شي چې کوم پړاوونه په هغه کې طی نه شي، یعنې کوم پړاوونه هغه ونه وهي. یوه حجره په دوه حجراتو باندې تقسیم شي، لکه څه ډول چې په مایتوسیس کې حجرات پړاوونه وهي. بل خصوصیات د بکټریاو هغه دا ده چې دوی زوجي او غیر زوجي ډېر اخت لري. د دوو بکټریاو په یو ځای کېدلو سره د دوی ویش صورت نیسي یا تکثر صورت نیسي. داسې هم کېدلی شي چې پرته د دوو بکټریاو د یو ځای کېدو څخه دوی ویش صورت ونیسي یا تکثر او ډېرښت صورت ونیسي. په 1800 میلادي کال کې بیا وروسته د پاتوجین بکټریاوې هم وپېژندل شوې چې د ناروغیو تولیدونکي بکټریاوې. تر هغه وخته پورې ټولې ګټورې بکټریاوې پېژندل شوې وې. اوس دې ته راځو چې دا بکټریاوې په دوه ډوله دي. یو ته ګټورې بکټریاوې ویل کېږي، یا ورته نان پاتوجین بکټریا. یو ته د ګټورو بکټریا کلمه کارول کېږي او بل ته د زیانمنې بکټریاو کلمه استعمالیږي. زیانمنې بکټریاوې چې دې ته ویل کېږي په بیولوژیکي ژبه کې پاتوجین بکټریا. ګټورې بکټریاوې تعریف داسې کوو. ټولې هر هغه بکټریاوې چې بدن ته په داخلېدو سره د ناروغیو د تولید پر ځای باندې ګټه رسوي، دې ته ګټورې بکټریاوې ویل کېږي. او ګټورې بکټریاوې چې موږ تعریف کړلې چې د توان پر ځای باندې ګټه رسوي، کومې ګټې رسوي؟ اول خو دا چې په محیط کې یوه ګټه دا ده چې شیدې پر مستو بدلوي، یعنی شیدو ته کیمیاوي تغییر ورکوي، پر مستوی باندې بدلوي. دویم هضم کې مرسته کوي. ځینې بکټریا په کولمو کې ژوند لري، نو د غذایي موادو په هضم کې مرسته کوي. همدا ډول د دوی بله ګټه دا ده د بکټریاو چې درمل جوړونه کې ترې استفاده کېږي. درمل جوړونه کې رول لري، یا د زیاتره درمل په لویه کې د واکسین نه دي، دا ټول د بکټریاو په وسیله باندې جوړیږي. په مختلفو قسمونو واکسین چې د مختلفو ویروسي او بکټریايي ناروغیو لپاره جوړ شوي دي، دا واکسین چې دي هغه د بکټریاو په وسیله باندې جوړیږي یا جوړ شوي دي. همدا ډول دوی په میتابولیزم کې برخه اخلي. د میتابولیزم په اعمالو کې برخه اخلي. همدا قسم سره بکټریاوې مړه جسدونه تجزیه کوي. مړه جسدونه تجزیه کوي. څومره ژوندي موجودات چې مري، که انسان دی، که حیوان دی، که نبات دی، د هغې تجزیه، د هغې ټوټه کېدنه دا د بکټریاو په وسیله باندې صورت نیسي. او په عین وخت کې د چاپېریال په صفا کولو کې هم رول ادا کوي.
ځکه کله چې ژوندي موجودات د وخت په تېرېدو سره مري هلته په یو محیط کې پراته وي هغه محیط چټلیږي همدغه بکټریاوې د مړه جسدونه تجزیه کوي او بالاخره دغه ژوندی موجود چې له حجراتو نه جوړ او حجرات له عضوي او غیر عضوي موادو نه جوړ دا عضوي او غیر عضوي مواد همدغه حجراتو له ځمکې نه اخیستي وه او همدغه ځمکې ته بیرته دا عضوي او غیر عضوي مواد ورګرځي او د خاورې یوه برخه ګرځي نو بیا د دې عضوي او غیر عضوي موادو نه نباتات استفاده کوي نباتاتو نه د انسانانو یا د حیواناتو 95% خوراک دی او بیرته بیا دا چې کله مري د خاورې یوه برخه ګرځي بیا داسې د سایکل د دوران دی دغه موادو د همداسې روان وي نشیدو په محصولات لري هضم کې مرسته کوي درمل جوړونه کې مرسته کوي میتابولیزم عمل کې مرسته کوي مړه جسدونه تجزیه کوي چاپیریال صفا کوي او بالاخره ګڼ شمېر نورې ګټې هم لري همدغه بکټریاوې نو بالاخره په همدغې دلایلو سره موږ ګټورو بکټریاو ته د ګټورو بکټریاو کلمه استعمالوو ځکه ورته د زیانمنو بکټریاو کلمه نه استعمالوي لنډ که ووایو درنو زده کوونکو تاسو مستې خوړلې که نه خوړلې به دي که مو خوړلې وي نو په زرګونه نه بلکې په میلیونونه حجرات په میلیونونه بکټریاوې مو خوړلې خو تاسو یې ناروغه کړي نه یې پر ځای دي چې ناروغه مو کړي بلکې تاسو لپاره یې ګټه رسولې ده همدغه ګټې دي چې تاسو بدن کې رامنځته کړي او بالاخره تاسو د ناروغۍ پر ځای باندې ګټه موندلې یا ملیدلې ده اوس راځو زیانمنو بکټریاو ته زیانمنو بکټریاوې عبارت له هغو بکټریاو څخه دي چې هغوی د بدن ته د داخلېدو پر وخت باندې بدن ته د ګټې پر ځای باندې تاوان نړوي ټولې هر هغه بکټریاوې چې په بدن کې د ناروغیو د تولید سبب کیږي دې ته به زیانمنې بکټریاوې ویل کیږي اوس د زیانمنو بکټریاو زیانونو باندې بحث کوو چې زیانمنې بکټریاوې کوم زیانونه لري ښه اول زیانمنې بکټریاوې د ټي بي یا ټوبرکلوزز ناروغي ټي بي ناروغي منځته راوړي ټي بي ناروغي ته د سیل ناروغي هم ویل کیږي یا د نري رنځ ناروغي هم ورته ویل کیږي نو ټي بي سیل نري رنځ دا ټوله مترادفې کلمې دي او د یوې ناروغۍ لپاره استعمالېږي او دا ناروغي د زیانمنو بکټریاو په واسطه باندې منځته راځي کله چې دا ډول بکټریاوې بدن ته داخليږي نو بدن کې د سږو پر هوایي کڅوړو باندې حمله کوي او بالاخره شخص په ټي بي ناروغۍ باندې اخته کوي او د ټي بي ناروغۍ کې معمولا هوایي کڅوړې زیانمنېږي او د هوایي کڅوړو د تخریب په نتیجه کې شخص په ټي بي ناروغۍ باندې اخته کیږي او نښې نښانې دا دي چې شخص به کانګې لري شخص به ټوخی لري دوامداره ټوخی به لري تبه به لري اشتها به نه لري او همدا ډول کانګې به کوي نسناستې به لري رنګ به یې ژیړېږي پوستکي رنګ به یې ژیړېږي بالاخره ګڼ شمېر سرخوږی به لري او نور نښې نښانې به لري همدا ډول لنډ وایم ځکه وخت کم دی د ټي بي ناروغي همدا ډول د تیتانوس ناروغي ستوني درد کولارا په پوستکي باندې دانو را پیدا کېدل او داسې نورې دندې دي چې د زیانمنو بکټریاو په وسیله باندې منځته راځي نو په همدې اساس باندې موږ وایو چې زیانمنې بکټریاوې د ناروغیو د تولید باعث یا سبب ګرځي زه مطمئن یم درنو زده کوونکو چې تاسو به د بکټریاو پر زیانونو ګټو خصوصیاتو کشف او نورو برخو باندې پوه شوي وای که بیا هم کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې موږ ته یې راولیږئ نو دا داس په همدې ځای باندې بس کوو تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځو تر هغې مو الله مل شه ښې چارې ولرئ